रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वअयज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सूरत द मुहम्मद नवे पैदा करे बख्दे नवे दा दुनिया ढोल जिहान द मुहम्मद पुरी पैदा दे मुहम्मद दे द तमाम जिहान आबाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। वाजिबुल क़दर ज़माडीर मुअज़्ज़ज़ मशरान उलमाए किराम तलबाए इज़ाम अवाम व खवास अल्लाह जल्ल जलालुहु दी तासु मुंटोलता हर यव अमल चे ज़मुंगना द दिन पे शक्ल बांधे सादिरी की अल्लाह दी पखपल बारगाह के कबूल मंजूर को फरमाई और हर अमल की द कबूलियत अलामा अगर तखेम चे द कबूलियत अलामा सदा अवलन हर अमल की द अल्लाह रब्बुल इज्जत ना जान द पारा द इखलास गोख्तन कौल दी चे अल्लाह मादा अमल खालिस तख्बल रजा उबरगवा। दोयम मुहतरम द इखलास द पैदा के दो अलामा सदा
چې زما په دې عمل کې به اخلاص پیدا شوی څنګه او زه به څنګه پیژنم؟ نو ستا د عمل د اخلاص پته به ستا د ادب نه پته لګي چې ستا په دې عمل کې ادب څومره کارېدلی، نو ان شاء الله ستا عمل هم قبول دی. اخلاص او ادب د دې دواړو د قبولیت علامه څه ده؟ چې هغه عمل ستا ټول په ټوله برابر د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. پوه شه چې زما عمل قبول دی، او که په دې کې سنت نه وي نو دې کې به ادب نه وي، او چې په دې کې سنت او ادب نه دې کې به اخلاص نه وي، او چې دې کې اخلاص نه نو به کول په ځای د ثواب سبب د عذاب ګرځي، به د ثواب خیر نه ساتي، به کې نه وي ثواب. نو زمانن د معاشري د وړاندې یو عاجزانه درخواست دی. من هر جمعه باندې په هر جلسه کې د مدرسو د خانقاو د اصلاحي څومره مجالس چې هغه جوړیږي د هغې انعقاد کېږي، موږ هغوی کې دا یو خبره کوو چې اوس دعویدار د علم هغه ډیر دي، کردار خودون کې د علم کم دي. ګور یو مسئله د جواز ده، د کېدو او د نه کېدو ده. یو مسئله د آدابو ده چې د عمل کې زمانه د ادب ترک شو، په دې عمل به ما ته څومره خیر ملو شي، او کوم عمل کې چې ادب ترک شي ختم شي، په دې کې شیطان ځان مکمل برخمن کې او برخه پکې اخلي. نن زمون منځونه، تلاوتونه، تراوی، ختمونه، حجونه، عمری، صدقات، زکات، چې دا ټول موږ وګورو مطالعه کړو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه د طریقې خلاف دي. بس مونږه مسله بیان د آداب کو، مخکې دنیا ته ګرانون کې خلق تزان شوکون کې خلق تزان هغه په د جواز ټکي راولي. مولانا صاحب خو چې نکیږي ولی نکیږي. نورونو په دې جمعه باندې یو عاجزانه درخواست ته تاسو میش کې د کلی نه څه کسان خو عمرې ته ځي، زنانه ځي، سړي ځي، حجونو ته ځي. رونو زمونږ استاسو د ټولو د اسلام روح د هغې مرکز دو ځایونه دي، یو خانه کعبه ده د الله کور، او بل مسجد النبوي صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ده. ټولو الحمدلله. نو دا دواړه مراکز دا د اسلام روح دی. دا د څنګه چې د بدن د پاره روح هغه د صحت او د عمل د کولو د پاره لازمی دی، ځکه جسد عمل نشي کولای. حکم چې موږ او تاسو غسل ورکو، کفن ورته ور اغوندو، دا زموږ غوندې انسانانو خو د دنیا د خلقو سره رابطه کړ شو، پس سره روح قبض کېدو سره نو بیا موږ جنازه راوالی. دا نه و چې د حاجي صاحب را وباسي، دا څه نه هلکه دې را وباسه، موږ جنازه راوالی شابه کنه جنازه د هغې نوم په څه بدل شو؟ روح قبض کېدو سره. ورونو د اسلام روح هغه حرمین شریفین دي. که زمونږ د اسلام روح د دغې ځای نه ختم شي نو عزیزانو ګورئ بیا په اسلام کې زمونږ روح نه وي، او بیا به ډېر لرې ځای ته لاړ شي خبره به. نو نن زه د خدای د رضا دپاره دو خبرې عکس کوم او لازمي ګڼم، بلکې د خپل ځان دپاره یې ښکاره کول په خدای قسم دی چې لازمي ګڼم.
هغه آداب د حرمین الشریفینو. بیت الله شریف شعائر الله دی، صفا مروه شعائر الله دی. منگو تاسو به د شعائر الله او احترام ساتو، ادب وکړو. موږ به د ځان نه څه نه جوړو، هغه عمل وکړو. تاسو به وایئ چې مولانا صاحب تاسو دا ادب دا څه شی نه ثابتوي؟ ادب 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 تعظیم تعدد هم د قرآن شریف نه ثابتو. الحمدلله د الله د خوانه چې حکم شي هغه سوي واجب وي، فرض وي. الله وی واقیموا الصلاه، موږ په خپل ټیم قائم کړئ. دا د خدای حکم دی. اوس یو سړی موږ په خپل ټیم بکی کنه بکی، د خدای د خوانه حکم دی، فرض. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمل متعلق الله په دې آیات کې سوي اور یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله، زما حکم اومنئ، واطیعوا الرسول، او زما د پاک پیغمبر اتباع وکئ، دا حکم اومنئ. نو الله د خپل حکم سره حکم د چا راوړو؟ دا آیات د چا کلام دی؟ ټول د چا کلام دی؟ نو ځکه الله رب العزت وی ګوره ای زما بندگانو مؤمنانو، که تاسو زما د حکم خیال نه ساتئ، زما د حبیب د حکم خیال نه ساتئ، نو خپل اعمال با ضایع کوي. نو الله وی ولا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمالنا زمانه خلاف، زما د پیغمبر نه خلاف مکوي، ورنه هغه باطل شي. ګوره هغه بس شي باطل بشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله شریف تعظیم کړه، منغو تاسو نه کو. ګوره کله چې مکی مکرمه ته صحابه را دننه شو، ورونو ګوره په دغه وخت په مکه مکرمه کې پس مکه باندې ماربل نو لګیدلی. د ماربلو سلسله خو تقریبا سن 65 نه بعد لګیدلې ده، او کله مخ کې ورپسې ورشو نو 60 کې به لګیدلی. ام لږ ځای کې براته نو ټول حرم کچو خوري وي، شګي وي، کانیو، مرکونډي ازغیبو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تفسیری منیر او ابن کثیر دواړو راغستی چې کله د اوخي نخکته شو نو بیزار مبارک ګس طرف ته کېښود او 2 رکعات منځ ادا کو. نو دا بیزار کوم ځای کو وسترونو جواب راکې تاسو ټول دا په خانه کعبه شریفه کې خو کوټه کې نه دننه ګورې ښه بار چې په کوم ځای موت طواف کو دې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیزار وستو او دلته منځ ادا کو. نن هغه مسلمان غیرتی قسم دی چې زما صرف او صرف جړه په دې ډېر ځکه راځي چې اے پښتنو ورونو، اے زما د هر ملک نه راغلو ورونو مسلمانانو، تاسو ولې دا د اسلام صحیح تشریح نه کوئ؟ د دې اسلام پورې دومره خندا خو مه کوئ. نن زمونږ ورو حال بدلیږي، ماضیم په هغه حال او اوسم حال څه دی. ماضیم په هغه حال وا چې پیغمبر خدا 1,40,000 صحابه پرې خدل او عراق، فارس، روم، شام، آذربایجان، افغانستان، هندستان، چین ته اسلام ورسېدلو او نن په کرونو اربونو د مسلمانانو تعداد دی. تاسو ګورئ فلسطین کې زموږ مسلمانان شهیدان کیږي. دا نه دا چې ګنې موږ احتجاج دیو کو بعد راوځو روډونه اسلام آباد روډ بند کې، د پیښور روډ بند کې، شاباس دا شیشې ماته کې، تاسو سړیتوب خو نه دی، دا زموږ قمقلتوب دی. اصل مرکز ته بلار شو د اسلام مرکز زموږ نرورو خپکیږي. دا د نن د اغوی د جنگ سلسله لبنان تلاړه، ایران تسترګې برګي راتاویږي، سعودي له براتاو شي. ستا دغه ملک د دې پسترګو کې ازغې دي، دا ته په قرار نه پریدي. نو ایرونو
زما دا بیان ټول دنیا کې مسلمانان اوري. ما ته په دې عمره کې پته ولګېده چې څومره مسلمانان موږ سره محبت ساتي. نو زه عاجزانه درخواست کوم چې د خلقو نه د دین نوې نقشه مه راوړئ، خلقو ته د دین زړه نقشه پیش کړئ، نو کامیاب بشو انشاءالله. زړه نقشه سپیزار سره طواف کیږي، آو خپیبله کیږي، آو بیت الله شریف دننا حرم شریف کی آو پیزار سره کیږي. لیکن ته سوچ وکا چې د یو جوړ بسترو سره خپل کټ ته نه خېجي، د 12,000 روپو قالی دی اغست کور کې پاغي پرش باندې کارپټ باندې پیزار سره نزي، خزبم در تلیونه وي او چیبم در تلیونه وي او جلابه پیزار سره کټ ته وخېجي. یو پلار اوس دې ما او کار پرې وي مکبنه وي پیمانه وي او اسرن مون بیت الله شریف نه تاویږو، صفا مروه کې منډه وو خپوم پیزار دی. ولنده خبره ده و دا خو پاک دی. ولې نبی علیہ السلام نو ویلي صحابه وته چې ما خو پیزار اوستو، ما له جبرائیل ویل چې پیزار وباسه عبادت کې موږ کې دغه چې ستا پیزار لاندې هغه پوري سین خطی دینو هغه تاسو ته وی چا ویل چې پیزار وباسه. نو دې نه پته ولګی پیغمبر علیہ السلام صحابه باندې کړ. اولا خپل پیزار د موسی سره برابر و، د موسی علیہ السلام طرف تلار شاه. دا د رسول الله صحابه دي، هغه ته پته وا او پیغمبر هر یو عمل چې کوي د الله په حکم کوي. الله جبرائیل علیہ السلام را اولګلو زما پیغمبر ته وایا چې پیزار دی خپود دا وباسا، ظاهرا هغه پوری سه انخت دي تا ته غنخ کاری. صحابه اتباع د رسول الله وکړه. پیغمبر علیہ السلام صحابه ته وی نو دای د علم د ښکارا کېدو لپاره ورته ویل چې استاد پیزار خراب دي نو به وباسي. ګوره دا زما پیزار خراب ولاندې نو ما باندې پیزار الله سکړو او وستو نو استاد پیزار پاک ولي وباسي. دا خو تعلیم ورکو چې تعلیم ورکو او زما استاد پیزار د مدینه د هغه وخت د فضا سره او د زمکه سره اوس زمون سحال دی په ارزه باندې په هر ځای باندې مونږ چې روانو. تاسو ګوري زمون یو خو مسلمانان بے ادبی دي ډیره معافي. مدینه منوره کې ما خپل ډیر ګناهګار مگر چې دا زما خپل یو دغه دې زه لاړې نه کوم مدینه منوره کې الحمدلله غیر او دست زینه چې کوم ځای چرندام کو التمسوا کوم او بیا لاړې الته کوم که سنت عمل دی. دویم دا پوزا ما الحمدلله ما رومبي دعا دې چې خدای مدینه منوره کې مې زکام اوساته د جانان د کلی بے ادبی ونشي او خدای پاک پیدا سي. دا تقریبا شلم زلو الحمدلله ما د عمره او د حجونو حسابو په الحمدلله شلم زل باندې ځل الله خپل کور ته وغوښتلم. خو دړم به حج نه پنانان نه کې مې دا ویلو چې خدایا دا د آقا کله دا تیز ټوخه دا تیز غړې تازه کول الله د دینه مو اوساته. کریم مهربان رب را سره دومره شفقت او مینه کړی چې الله ساتلې. نو الته خلق اوس چې زیاده پروا نه ساتي لاړې تو کوي او ته پیزار سره زو په دغه پیزار به راځي مطاف کې ګرځي طواف کې ته په ایمان ته چې کله مطاف ته دنه کېدل ته دا پیزار داسې ولیدل چې دې پورې سشته کې نشته. به دغه پیزار سره دې ټول حجاج تاسو له پته ده مون حمامات ته ورسو غسل خانو ته زو الته او دس کو به اوماغه پیزار کې مونږ د بیت الله شریف طواف کو. ډېر به وفایده